زړه خو راته هغه په وړوکوالي کې زخمي کړی دی. کله چې زما د مخ نه څپېړه اوښکې وه. محبوبې هغه وګوره کنه مړې. راځئ چې ورته لار ونیسو. ځه چې ځو. راځئ پاسه مړې راځه. ای ودرېږئ خبره واورئ. څه چل دی؟ ته دیو نه تپوس وکړه چې دیو چېرته ځي. ای تاسو چېرته روان یئ؟ جلندره د ماما دې لور ته دې ووایه چې موږ ښار ته روان یو. او که نه یا موږ ښار ته روان یو. ته دیو نه تپوس وکړه چې واپس به کله راځي. تاسو به واپس کله راځئ؟ د ماما لورې که ته وایې نو پاتې به شو. زه کله ویم؟ دا خو محبوبه وایي. ته دا پرېږده دې خوا راشه. ته به داسې کار وکړې چې د سره په دې ډګډګي باندې کښېنې او د دې علاقې سیل به وکړې او زه به محبوبه پوه کړم ولې چې زما نه بغیر څوک نشي پوه کولی. د ماما لورې دی بالکل رښتیا وایي. ما پورې ښه کلکه شاته کښېنه چې ټولې سینمیانې درته وښیم او ښه بای روډ دې په هلیکاپټر کې وګرځو. او خو خیال کوه نوی نوی چل دې زده کړلی چې ته زیات جمپونه ورنه کړې. جمپونه که پمپونه وله ولکه لږ خیال کوه د ماما لور دې ده چېرته ګوډې نه کړې. محبوبې څه چل دی؟ دا څه چل دی؟ په خوله کې دې ژبه نشته او که کڼی چې د بل په خولې ما ته سوال جواب رالیږي. زړه خو مې ډېر څه ویل غواړي خو د زړه خبره چې په ژبه راولم د زړه مې درځېږي. ښه بس زه ځمه. چېرته ځې؟ زه دې پاتې کړم او ته رانه اوس ځې؟ ګوره د مېلمنو سره څوک داسې سلوک کوي؟ مه کوه دلبره څوک به مو ګوري. نو څه به وشي؟ پرېږده. لاړه بل شي چې زړګې زما ټکور نشي په زړه مې بل د مینې اور نشي. جانانه پرېږده لو په ټور بل مې خور نشي په زړه دې بل د مینې اور نشي. زما ټکور نشي په زړه مې بل د مینې اور نشي. جانانه پرېږده لو په ټور بل مې خور نشي په زړه دې بل د مینې اور نشي. زما د زړه د باغ بلبلې هو پرې بدلم د منګلې. زما د زړه د باغ بلبلې هو پرې بدلم د منګلې. سوستا په مینا مې ودان د زړګي کور نشي په زړه مې بل د مینې اور نشي. جانانه پرېږده لو په ټور بل مې خور نشي په زړه دې بل د مینې اور نشي. لاړه بل شي چې زړګې زما ټکور نشي په زړه مې بل د مینې اور نشي. زما ټکور نشي په زړه مې بل د مینې اور نشي.
चुके शेर ने हो श्वेत कड़े जमुंद में ने बंगड़ी साले चुके शेर ने हो श्वेत कड़े जमुंद में ने जो दुनिया की जमुंद ने तपे गोर निशी 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 په مزه خدای ته وګوره ته په خپل ټولګي کې اوس زما ګریوان بوشلې خاري بچیا کلی ته د دې دپاره راغی چې زمونږ د کلي چې د کای په موټر سایکل ګرځئ وا زما دا شکل تا ته داسې ښکاري څه ما ته وګوره او زما د نیک عمل ته وګوره عمل خو زه به درته ښیم یا لکه داسې کې که چې خوله لکې تم دا کارونه کوې غوږه خپه ولې زه ټټوي مزه چې په ما سورلي کوې زما چې څونه خیال دی اوس به مونږ راضینامه وکړو ولې چې جنګ جګړه صرف سپو کار دی او غلی شه دا یو خو جلندر دی دا بل څوک دی دې خپل ځان ته بدماش وی او دې د دې کله ډېر لوی بدماش دی نو دا د دې ځای بدماش دی روز دا ټوپۍ په سر باندې کېده غرڅنۍ مېوې تر څو پورې چې ما د دې بدماش د خېټې نه دا بدماشي نه ده ویستلې د هغې پورې به دا ټوپۍ هېڅ چرې نه کوزې ولې چې اوس دا زما د عزت سوال دی یا خدای خیر کې ته جوړ ما نه پیژنې زما نوم شمروز دی او خو زه ګل خان ملخان او شمروز خان ممروز خان نه پیژنم څوک چې زما د کلي جنکو سره یارانې کوي زه د هغه بې ماتوم ها ماتې کړي به دې وي خو یا د ګیدړ او یا د پیشو ته جوړ زما په خبرو پوه نه شوې ډېر ښه پوه شوم جوړ نن دې هډوکي خارښتېږي ها پوه راته ښکارې ځکه خو دې وپېژندم نو بیا فکر مه کوه نن به دې داسې مالش وکم داسې مالش وکم چې د ټول عمر ستوماني به دې وباسمه شاباش تاسو وایي ما وی چې ته بغیر د لتې نه سړی کېږي نه سړی کېږي ورځ ته ما له مخې له مرضه که چې خوله هلکې ځان را باندې مخ همدې کوم زه دماغ ډېر کریک یم هېڅ دی د نیا نه لکۍ پرېږدم لکه جلندره خدای دې بنیاد وکاکه اوس په دې لاس ماته خپل پر دې خو پېژنه کړې غرق شې بس دلبره نورې مه وهه دا والا خپله ټوپۍ او دا والا خپل مفلر غریب خو دې ډېر خمبېره کو که نه که دا پوښتنه دا والا ډېره ده اوس یې معاف که که دې داسې کار وکړو نو دا برېتونه بدن وباسمه راځه چې ځو زه چې ځو پخیره لستوماني دې وته د کلي خلکو ما تاسو ټول دې دپاره دلته رابللي یې چې حکومت زمونږ د بچو د ښېګړې او اعلی تعلیم دپاره زمونږ د ځمکې په شاملاتو د یو های سکول جوړولو فیصله کړې ده تاسو ټولو په دې هکله څه خیال دی مورچ چې ستا خوښه ده هغه زموږ خوښه ده مورچ چې ستا فیصله ده هغه زموږ فیصله ده ودرېږه د فیصلې کولو نه مخکې ته وګوره